د واده د اول شپې یو داسې مسله چې د حیا خلاف ده، لیکن په دې حواله سره ماته دومره کیسونه راغلي چې په دې باندې مجبورن خبره کول ضروری ګڼم، ځکه چې د دې مسلې په وجه باندې د ډېر شي زنانو چې کوم کورونه دي هغه برباد شو. داسې زنانه چې بالکل پاک دامنه وي، لیکن د هغې نه باوجود هم د دې عمل په وجه باندې څه وشي، هغه ته طلاق میلاو شي. د څه وجې نه؟ د دې وجې نه چې کله د واده اوله شپه وي نو بعض ځایونو کې دا خبره مشهوره ده، بلکې اکثریت داسې خلک دا سوچ کوي چې اوله شپه باندې چې کله هم بستري وکړي، نارینه خاوند ناولګي خپل زنانه سره خپل د ښځې سره هم بستري وکړي او دغه هم بستري نه بعد که چېرې د زنانه د شرمګاه یعنی جاری نشي، یعنی وینا خارج نشي، نو په دغه صورت کې په دغه زنانه باندې بیا دا تور لګي چې د دې زنانه د واده نه مخکې غلط تعلقاتو، د دغه غلط تعلقاتو په وجه باندې ظاهره خبره ده د دې چې کوم پرده بکارت ته غزال شوی دی. ظاهره خبره ده چې کوم پرده بکارت وي دا یو داسې پرده وي، مختصر غونې پرده وي، دومره باریک پرده وي چې هغه کله زنانه واده نه شوي نو دغه ته جنې ویل کېږي او باکره ته ویل کېږي، یعنی دغه جنې ته باکره ویل کېږي چې د کومې واده نه شوي او دا پرده بکارت زایل شوی نه وي، دغه ته باکره ویل کېږي. هغه زنانه چې د کومې نکاح وشي او د نکاح نه پس هغه کورواله هم بستري وکړي، د هم بستري نه بعد چې کله هغه پرده وشلېږي چې کومې ته پرده بکارت ویل کېږي، نو د هغې نه بعد دغه زنانه چې کوم دغه باکره جنې دا صحیح بشي، یعنی په اسانو الفاظو کې د جنې نه دا زنانه جوړ شي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ په مېس کې دغه پرده، نو دغه پردې په وجه باندې ظاهره خبره ده چې کله هغه زایل شي نو د هغې نه بعد بیا د وینې اخراج هم کېږي. اکثر او بیشتر داسې وشي چې کله په اوله شپه باندې یعنی د واده په شپه باندې هم بستري وکړي او د هم بستري نه پس د وینې اخراج ونه شي، نو په دغې کې بیا په دغې زنانه باندې تور لګي چې جناب والا د دې زنانه د مخکې نه غلط تعلقات، ځکه چې د دې پرده بکارت ته چې ویل کېږي هغه د مخکې نه شلېدل، په دغې وجه باندې هغې باندې بیا غلط شک کېږي. په دغې حوالې سره یو زنانه ما ته چې کوم دی میسج کړی او ټلیفون یې کړی جړلی چې صرف د دغې بنیاد په وجه باندې ما څه قسم لا غلط کاریانې بدکاریانې نه دي کړي، قسم یې خوړ چې ما څه قسم لا بدکاریانې نه دي کړي، لیکن د واده وشو، نکاح وشو، د نکاح نه پس د واده په اوله شپه باندې چې کله هم بستري موږ وکړه نو سار چې کوم دی خاون ظاهره خبره ده حالاتو کاتو، نو ما ته وی چې بھائی دا څه صورت حال دی، لکه ستا چې کوم شرمګاه دی د هغې نه خو د وینې اخراج ونه شو، نو ظاهره خبره ده د دې نه دا معلومیږي چې ستا د مخکې نه غلط تعلقاتو. دې زنانه چې ما ته ډېر قسمونه وخوړه په قرآن میلاس کې، خو وایي چې نه زه نه منم، وایي چې په دویمه ورځ باندې هغه ماله طلاق راکړو او دغه شانتي زما زندګي برباده کړه. دغه شانتي بعض زنانه داسې وي چې د نکاح نه مخکې غلط تعلقات قایم کړي وي او د غلط تعلقات قایمولو نه پس چې کله هغه واده وکړي د واده په اوله شپه باندې د وینې اخراج ونی شي، دغه شانتي ډېر شي کیسونه ما خواته هم راغلي چې یو زنانه وي چې زما نه غلط تعلقات قایم شوي د نکاح نه مخکې او د نکاح نه پس چې کله د واده شپه وه، د واده په شپه باندې د وینې اخراج ونه شو، نو په دغه صورت کې بیا زما خاوند ماته وایي چې ما ته به صفا حل، نو زه ویرېدم چې زه خپل خاوند ته دروغ څنګه وایم. یاد وساتئ دا ګناه انسان کړلی، دا د زنانه کړلی، یقیني طور پر جرم کړلی، زنا ډېر غټ جرم دی، لیکن دا مجرمه ده الله ده، دا د بنده مجرمه نه ده. سمجھ کې مو خبر راځي؟ په دې حوالې سره شریعت تاسو ته د زنانو ته زه دا وایم خاص کر کې چې په دې حوالې سره به چېرې هم خپل خاوند په مخکې ذکر نه کوئ چې ما د واده نه مخکې غلط تعلقات قایم کړي فلانا سره فلانا سره. که چېرې دا خو وي نو یقیني طور پر دا تاسو په خپله چې کوم دی په خپله په تبرګۍ ووایه، خپله زندګي تاسو په خپله برباده کړه. نو یقیني طور پر په دغه حوالې سره ګوره انسان نه بدکاري وشي، زنا وشي، نو یقیني طور پر دا د انسان نه د انسان نه غلطي کېږي، لیکن په دې کې به موږ د الله رب عزت مخې ته توبه کوو. نبي علیه الصلاۃ والسلام مخې ته یو زنانه راله او شادي شوده وه، نبي علیه السلام ته څه ووي، ای د الله رسوله زمانه زنا شوې ده، نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ته مخ واړو، بلې غلط رالاوي، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ بدکاری شو د زنا شو محمد حد جاری کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ واړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اراده و چې دا زنانه شي الله رب عزت مخې ته توبه وکړي، نو الله رب عزت معاف کړي.
لیکن چونکه هغه یو ایماندار زنانه هغه دا هغه ایمان چې کوم دی هغه په اعلی لیول باندې هغه نه چې کوم ګناه شوی هغه دا غوښته هغه زنانه دا غوښته چې د دې ګناه چې کوم حد دغه په ما باندې جاری شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تحقیق وکړ چې آیا د دې سره واړه شته یا نشته. نو چې تحقیق وکړو نو داغه زنانه حمله و یعنی په ګډه باندې واړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې لاړ شه چې کله دې ماشوم وشي داغه نه بعد بیا راشه. دا زنانه لاړه او چې کله ماشوم یو شو ماشوم راوړ نبی علیه الصلاۃ والسلام خاطر الله اے د الله رسوله زاغه خزم زما ماشوم وشو په ما باندې حد جاریږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې دا ماشوم دی دا د بوزا 2 کاله د حق ته د سو چې دله به ته سینه ورکې دله به پي ورکې نو داغه نه بعد بیا راشه. دغه زنانه یقیني طور پر لاړه د اعلی د ایمان اعلی معیار ته وګوره. 2 کاله هغه ماشوم لا ته ورکو سینه ورکړه د غټ شو او بیا چې کله راوسی پلاس کې وسره د روټي یو سفر د پلاس کې ورکړه هغه خوړ هغه ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر حاضر شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا ماشوم غټ شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو ته خو سب دماغي حواله سره تاسو مسله خو نشته یعنی ته پاگل خو نه نو چې نه بالکل صحیح سالم زما دماغي حواله سره سم مرزوم نشته. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې آیا ته شادي شوه یعنی تا وعده کړل نو هغه و چې آو ما وعده کړل چې شادي شوه ما نو یقیني طور پر چې کوم شادي شوه هغه بیا دغه چې کوم سزا د اسلام کې هغه سنگسار دی لګ هغه سنگسارې نه پګټو ویولې او وجنه دغه طریقې باندې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ولې راکاګل تاسو ته دې اندازه شي د دې لپاره چې دا زنانه الله رب طرف ته متوجه شي الله رب ته توبه وکي بیا رانه شي. لیکن هغه زنانه داغي چې کوم ایمان او هغه په دومره اعلی معیار باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سنگسار کړه حکم ورکو هغه باندې حج جاری شو او چې کله مړ شو نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل داغي جنازه پڑھاوړه صحابه او عرض وکړه اے د الله رسوله دی خو زنا کړو د زناکار زنانه وا د دې جنازه ته پڑھاوړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایلو چې دې زنانه هغه توبه کړله داسې توبه کړله چې کچری په مدینه منوره چې کوم خلق ته هغه باندې دا تقسیم شي نو الله رب عزت په د هغه مغفرت وکړي. دومره غټه توبه دې زنانه کړله نو یقیني طور پر دین اسلام شریعت منګه تاسو دغه وي چې د انسان ګناه وشي نو هغه به بل چا مخې ته ذکر نه کوي یو زنانه نه جنې نه ګناه وشي نو د واده نه پس شریعت غیر د اجازه ورکړل چې خاوند ته تاسو هم وږي نو دا غینه باوجود هم خپل خاوند ته د غیزي کرنه کې چې ما دا ګناه کړل بلکې غیر د دروغ شریعت په دغه حواله سره ته اجازه درکړل دروغ چې ته دروغ وای. بهرحال یقیني طور پر په دې حواله سره شریعت سوي چې آیا دا وینا د دې اخراج ضروری دی یا نه دی شریعت په دې حواله سره زګته موږ تاسو مسلمانانو او موږ اسلام شریعت پالو کو دین اسلام سوي نو په دې حواله سره یقیني طور پر فقهاو دا مسله لیکل چې دا پرده بکارت چې کوم دي ضروری ده چې دا صرف بدکارۍ سره د دې دا ځایل کې یعنی دا شلی یعنی صرف بدکارۍ سره نه بلکې په ماشومتوب باندې منډو سره چې کوم دي جنکه منډي لبي کې او دا هغه سره دا شلی دي دغه شانتي بعض ماشومان داسې چې هغه ټوبونه وي بلونه ټوبونه وي دغه شانتي نو دغه ټوبونو سره هم دا پرده بکاره ځایل کېږي. دغه شانتي د بوج چتولو سره بعض زنانه داسې چې هغه بوج چته په کلی کې چې کوم دي زنانه په سر باندې چې کوم دي سامان وړي راوړي نو دغه بوج چتولو سره هم دا پرده بکارت شليږي. د هغې نه علاوه د هیڅ چې کوم بیماری زنانو ته راځي دا چې ډېر په کثرت سره زنانو ته چې کوم دی وینه خارج کیږي نو د هغې سره هم د پرده بکارت شليږي. مختلف ډېر شي وجوهات چې کوم دي فقهاو د دې ذکر کړل ځکه په فقہ کې په دین اسلام کې په شریعت کې د دې خبرې څه چې کوم دي حقیقت نشته کچري او زنانه د واده په اول شپه باندې دغه سره هم بستر وشي او کچري ونی اخراج ونی شي نو ضروري نه ده چې دا زنانه نعوذ بالله چې بدکاره ده د هغې هغې بس ولګي تپوسونه شروع کړي چې یا تا خو بدکاري کړله نو د دې سل نور وجوهات کې دي چې د پردیش لیدو صرف یو وجه نه ده چې د بدکاري په ذریعه باندې بدل کېږي. بهرحال زمونږ په معاشره کې چونکې دا خبرې عام دي او دا د څه وجې نه ځکه چې د سوشل میډیا دور دی او په سوشل میډیا باندې داسې پوسټونه راځي چې سړی حیران شي. نو پکار دا داسې ځوانانو ته زه درخواست کوم چې د خدای لپاره د خپل کور بربادولو نه مخکې
تاسو چې کله نکاح کیږي نکاح چې څومره مسائل دي شرعي مسائل دي هغه د عالم دین مخې ته کېنه دا غره تاسو کوي او که شرعي تاسو د دې شرعي مسائل علم وي نو ان شاء الله تعالی تاسو بچي هم خپل کور نه روانه وي یو انسان هم دا نه غواړي چې زما کور روان شي دا بادیدونه مخکې چې د انسان کور روان شي دا یقیني طور پر دا یو دا خو تباہی او بربادي د دغه انسان لپاره دا د سوجنه چې د شریعت منګلې د شریعت مسلې نه منګ تاسو خبر نه بهرحال شریعت په دغه حواله سره دغه وی چې څه ضروري نه ده چې شریعت زنانه د وین اخراج ونی شي د هم بستری سره په اول شپه باندې نو څه ضروري نه ده چې دا زنانه بدکاره ده بلکې د دې مختلف نور وجوهات کې دي شي دا غي په وجه باندې دا پردش دي شي نو په دغه حواله سره بیا بدګماني نه ده پکار انسان بدګماني کې بل مسلمان باندې دا کبیره ګناه ده حرام عمل له بل مسلمان باندې او بیا خپل خزمانه بدګماني کول دا یقیني طور پر داسې رشته به مخکې نشي چلی دا اکثر هغه کسان کې چې کوم شکی مزاجي په مزاج کې شک وي دا شکی کسان چې کوم دي دغه شانتي په خپلم برباد وي بل چې کوم کس دغه سره جوړاويږي د غزي نه بیا بربادي نو بهرحال شریع چې کوم مسله ده هغه تاسو مخې ته ما بیان کړه امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته